د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو سلامونه او مینه. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نښان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. د کرکټ ناندرۍ ډیر زور واخیسته کله چې د اصغر افغان پر ځای ګلبدین نایب لوبډل مشر شو، نو د لوبغاړو او د ځینو وطنوالو سخت غبرګونونه یې راوپارول. دا مسله لا سخته شوله. دا مسله چې لا ختمه نه وه چې شهزاد له لوبې او د روان نړیوال جام څخه بهر شو، چې په ترڅ کې ټول هیوادوال سخت غوسه شول او دا کار یې رد او وغنده. کله چې شهزاد وطن ته راستون شو، په یوه ټلویزیوني مرکه کې راڅرګند شو او داسې څرګندونې وکړې. شهزاد وویل چې زه رک روغ یم، زه جوړ یم، زه هیڅ مشکل نه لرم، زه کولی شم چې تاسو ته اوس هم 2-3 ګنټې لوبه وکړلم. هسې یې ماته بهانه جوړه کړله او زه یې له ټیم څخه بهر کړم. د شهزاد دغو څرګندونو ناندرۍ نور هم زیاتې کړې. خلک په دوو ډلو وویشل شول. ځینې ویل چې شهزاد باید کینی او لوبه نشي کولی، ان فټ ده، ولې د نورو ځای نیولی او اشغال کړی. شهزاد باید د لوبو څخه نور لاس واخلي. او بیا دویمه ډله خلکو وویل شهزاد سره زیاتی شوی او روان ده چې باید مخې ونیول شي او بیرته شهزاد باید نړیوال جام ته لاړ شي او په روانو لوبو کې ولوبیږي. دغه ناندرۍ نړیوال هم خبر کړل چې هغوی هم تعصف وښودی او ویې ویل چې داسې کار باید نه وای شوی. خبرې ډیرې دي ملګرو. دغو ناندریو څه سیاسي اړخ ځان ته ونیو، نو دا سبب د دې شو چې ولسمشر ځینې مهم تغییرات راوستل په کرکټ بورډ کې. سربیره پر دې ټولو خبرو زموږ د کرکټ ټیم په ډلو وویشل شو او هلته سخت اختلافات رامنځته شول. په دغو اختلافاتو کې زموږ ټیم باندې ډیر ژور تاثیر وکړ چې لوبو کې موږ او تاسو ولیدل چې ډیر په وړو غلطیو به لوبې وبایللې. د ټیم مورال خورا ضعیف شوی و. ولسمشر وانګیرله چې باید ټیم له نږدې وګوري او یو څه مورال ټیم ته ورکړي. لوبه کې به ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان سفیر په پاکستان کې شکرالله عاطف مشل نن انګلستان ته رسیدلی او له ټیم سره یې له نږدې لیدلی دي او یو لړ مهم کارونه یې هم ترسره کړل چې د لوبغاړو هغه ګیلې او عقدې چې نیولې وې دا یې ټولې راوڅپړلې او د ټیم عقدې او ګیلې ختمې کړلې او ټیم یې بیرته سره متحد کړ او بیا یې لوبو ته چمتو کړو. وطنوالو خپل ټیم ته لاس په دعا شئ.